د 4 ساعته انتقامي بریدونو په پای کې 55 عسکر ووژل شول، 2 قرارګاوې، 19 پوستې او 1 چورلکه فتح شوه. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په سره کې یادونه کوم که حقیقت نیوز چینل مو نوی سبسکرایب کړئ نو په درنښت سره همدا اوس یې سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ مهم او تازه خبر تر ټولو د مخه تر تاسو در ورسیږي. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي پر پاکستان انتقامي عملیات پای ته ورسېدل. 55 پاکستان عسکر وژل شوي، 2 قرارګاوې، 19 پوستې فتح کړي، 1 چورلکه یې راغورځولي. ګڼ شمېر نظامي تجهیزات افغان ځواکونو ته په لاس ورغلي. د پاکستان پوځي رژیم د تېر یکشنبې پر شپه په پکتیکا کې پر 1 مدرسه او ننګرهار کې د استوګنې پر سیمو هوایي بریدونه وکړل. د ننګرهار د بهسودو په ګردګت سیمه کې د 14 شهیدانو د تدفین مراسم ترسره شول او 15 نور کسان لا تر اوسه نادرکه دي. د افغانستان ملي دفاع وزارت په خبرپاڼه کې راغلی چې په انتقامي بریدونو کې بیګا شپه 8 بجې په شرق او جنوب شرق استقامتونو کې د ډیورن کرښې په هغې غاړه کې د پاکستاني پوځیانو پوستې تر کارنده ګزارونو لاندې ونیول شوې. خبرپاڼه کې راغلی په ډیورن کرښه کې د پاکستاني پوځیانو د ځپلو په دغه انتقامي عملیاتو کې مجموعاً 55 تنه پاکستاني عسکر وژل شوي، 2 قرارګاوې او 19 پوستې فتح شوي دي، 1 چورلکه یې نسکوره کړې. سرچینې زیاتوي یاد بریدونه د پکتیکا، پکتیا، خوست، ننګرهار، کونړ او نورستان ولایتونو ته څیرمه د ډیورن کرښې په پورې غاړې د پاکستاني پوځي رژیم پر عسکرو ترسره شول. ملي دفاع وزارت لیکلي په دغه بریدونو کې عملیاتي قطعاتو ته ورکړل له پلان سره سم ترلاسه شول او د شپې په 12 بجو د اسلامي امارات د لوی درستیز په امر جګړه ودرېده. خبرپاڼې له مخې په دغه انتقامي عملیاتو کې مجاهدینو په لوړ مورال سره د ډیورن کرښې په امدادو کې د پاکستاني پوځیانو 2 قرارګاوې، 19 پوستې په هماهنګ ډول له منځه یوړې او له 4 نورو پوستو څخه په خپل عسکر وتښتېدل او ځینې جسدونه د اسلامي امارات د مجاهدینو لخوا افغانستان ته را انتقال شوي. یو شمېر ژوندي نیول شوي او ډېر نور یې په تېښته بریالي شوي. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای و. تر بیا مو په الله سپارم.